پیسې راکړه پیسې چې پیسې مې درکړې چې پیسې دې راکړي دغه پیسې راکړه پیسې راکړه ځکه چې موټر مې ډېر ښه رنګ شوی دی باید پاک یې کړم والکه اوبه راوړه اوبه چې دا موټر ومینځمه ګرد در باندې پروت دی اوشي څومره په پیسو مې اخیستې بس ته 200 میږي مې درته خرڅ کړي دي خیر وي پاک څه پاک خو څه خو دلته یو داغ دې پروت ده که خیر وي پاک څه پاک څه قربان دي سمه 200 میږي مې درنه قربان کړي 200 میږي لمستو او شیدونه درته تېر شوی یم وي قربان بس چې زه چې زه لږه مزدوري وکړو لږه ته خو به چې خورم که نه زه ولاړم بېګا ته راسمه بېګا ته او خدای په امان هسې خدای پاک مې سوال قبول کړی دی د رادیو هم کار نه کوي ما به یو وخت کې سندره کوله تورې رمې څښتن مې مکې تورې ټکسي څښتن مې کې چې پیغله وړمه دا عرب هم خوند کوي چې دغلته کوي هلکه ودینو عامه په خدای سې میږي نه لرمه چې پکې درې کړمه اچھا اچھا شارو میری شارو او ته خو پښتون یې راځه کښېنه السلام علیکم وګورئ لږ سم کښېنه موټر دې خراب وعلیکم السلام چوک ته ځې او بل چوک ته ځم کښېنه چې ودې رسوه وروره لږ سم سره نه وای ډېره ورېږه څنګه بې سوره ځې وروره نیمه د 5 کاله کېږي چې موټر چلوم ټکسیوان یم خیر که دغه یو کال کېږي میږي مې ورته خرڅې کړي دي څنګه الحمدلله تاسې ښه یاستې وروره شکر میږي څه کاروبار کوې تو وروره لږ دا سر دې خوا کړه دغه شیشه ورته ښکته کړه خیرت ورور دغه غوا لږه وکښه په خدای چې ډېره مې خوښه شوه ولې څنګه شیدو ونه غواړم وروره دوکاندار یم را باندې ناوخته شه 9 بجې صبر که وروره زه دغه غوا وکښم وروره که نه چې زه ښکته کېږم بل موټر کې ځم ځه اوس ته غوا باندې څه کوې وروره دومره وارخطا یې په خدای چې کښېنه ده ناوخته د خلک دې لپاره په ټکسي کې راځم چې ناوخته دغه نه راځه مرسیډیس او کاسټر او غټ موټر خو ډېر دی همدې دپاره تا سره راغلم چې زه وروره به ضروري کار لرې موټر درته درم خو چې ضروري کار لرم نو ته ساړه خو را ساړه اوس د څه ضروري کار و دا خو ستا څه خبره وه خو غوا دې وملې د غوا شارو چوک ته ښار ته ځې درباس دلته سوالي را سره د درباس تا به ونیسم وروره وروره زه ښار ته ځم چکر به وای په خدای ماشومان دې چکر ته خوشحالي ودرېږه ونه خېږې وروره زه ښار ته ځم زه ښار کې دوکان لرم صبر وکړه استاد تا کې شلګون بند هوښیار کړی یم دلته کښېنه وروره کښېنه دغسې ودرېږه ښې دې مه غږ کوه ودرېږه دا بله کمه جګه وه ورو موټر مې اوس پاک کړی مینځلی مې ده خرچه مې پرې کړې ده 200 میږي مې ترې قربان کړي دي دغه
استاد زه خو ارزان قیمت ته ځم 2 روپۍ به اخلئ څو دې چې راکړلې استاده وروره زه ښار ته ځمه ګوره ما باندې ناوخته زه ځمه ښار ته ښار کې مې دوکان بند قرار کېنه چکر در کومه وروره زه چکر ورپسې نه یم خیر دا راغلی 500 ما راکوه شلګون درنه اخلم شلګون وروره شلګون کیسه نه ده له دا کته که او له ما کته که زه به کته شم بېرته ما ته خپله په پیسې خدای چې چکر مې نه درکړی ته پرېږده په خدای نوم سره دې اول کې ته ودرېږه موټر ودرېږه ته ودرېږه په خدای چکر در کوم د ماشومانو غوندې ضد مه کوه وروره زه دوکاندار یم دوکان لرم زه چکر باندې څه وکړم چکر در کومه ته مانه 2 روپۍ اخلئ نو استاده ته کېنه څو دې چې راکړې خو تا رسومه کنه څو دې تو 2 روپۍ درکړم در بس د ارزان قیمته پورې و استاده ته څه شی وایې خو چې څو در سره یې همغه راکړه څو دې چې راکړې مشکل نشته خو 200 روپۍ بس دي تیل خوري اوبه نه خوري و استاده ته داسې خبرې وکړې په خدای سي ښه نو ته راته ووایه نو څو غواړئ یاره څو دې چې راکړې رایې که پوه شوې په خدای سي 300 بس دي استاده په دې کې تیرونه هم شته موبلې نه هم شته اوبه نه خوري وروره راکات وکړه ما باندې هم چکر در کوم ته ودرېږه ضد مه کوه موټر خرابوي په خدای سي ښه نو استاده ته راته ووایه چې 2 روپۍ درکړم که نه چې ما ځای ته ورسوې 400 بس دي غږ دې نه راځي بېخي غږ دې نه راځي 1000 بس دي یاره چې څو دې راکړې خو درایږه بس ته دا ځه ورته بس صحیح ده وروره دغه پښه دې لکه دې خوا در کېږده دغه ته اوس مې رغه کړې ده غوړ کړې ده موټر وروره خو همدغه دې پښې ځای ده نو چېرته کېږدمه دلته کېږدمه پښه دلته کېږده وروره دا خبر چې ته رقم سړي سره مخامخ شې زه ورته یم دوکان ته ځم دا ارزان قیمته چکر درکومه یاره ته خو کوشه په خدای شي ورکوی ته خو کوشه ته ورکوی سید خپل شلګون مې بېرته راکړه دې ځای پورې مې راوړې مزه دې پکې خوړلې که ته کېږه ما خو نه و درته ویلې زه چکر پسې راوتی یم دا خبرې عجیبې خبرې کې که ته کېږي ته خدای دې موټر نه مه کته کېږه کېږي بنا که ته کېږي بنا صبر وکړه دا پښه دې راکړه دغسې پښه دې راپورته کړه دغسې دلته کېږه پښه دې ودرېږه بله پښه وروره څه کوم پوهېږم چې روغ یې خو ته راجګ شه ځه مخې ته دې ښه شه په خدای چې موټر دې خراب کړ بېخي موټر دې راته خراب کړ وروره څه چل دی خپل شلګون مې بېرته راکړه وروره څه غواړې دا موټر نه ایسته شه دا موټر نه ایسته شه موټر نه دې ایسته یم ما ته مې خپل شلګون راکړه زه ځم وروره یو ما درته موټر کې مزه خوړلې چکر مې پکې در کړې ما درته ویلې چې ما پکې ویسه نو څه شی غواړې ما ته خپل شلګون مې چې موټر تا لاس راکړه که نه و استاده په ما ناوخته دی راځه زه ایسته شه په خدای چې ته عجیبې خبرې کوې ایسته شه ماما ته یو خبره وکړم ته چېرته روان یې ارزان قیمته د کورې نه راته ښکاري چې ښه سړی یې که د ما باندې خدای ته وګورې دې سړي سره تر مازدیګره به دې خبرې کوي ته د ما سره د غلط خبرې ځکه زه کته شم خدای چې ځکه زه کته شم راښکته شه ایسته شه واوره په خدای مال راوړه استاد راځه و در راځه دونه وخته شو عجیب خلک دي په خدای چې په چا باندې شلګون هم نه لورېږي لګیا به یې خلکو ته استاد تاسو لږه ګزاره کوئ که نه داسې بېانصافي مه کوئ یو خبره بل خبره څه سره څه کوئ تیل خوري اوبه نه خوري موټر دی دی د چوته کېنولو زه د ارزان قیمته کېنولم تاسو لږ انصاف کوئ غریبي ده موټر دی اوبه نه خوري تیل خوري نو خو 2 ځایه خو نشي تللی که نه نو هغه بېچاره دی په لاره کوز کړو همداسې یو هغه کړو یا خو ته به خدای بل موټر پیدا کېږي که نه دوکاندار وروره دا یې به غرار یې وګوره غرار یې چکر پکې در اوس خو ځان نور خو ځان وګنه ځانو دا دې وروره راونې رسولې کته نه شي ګوره کته نه شي خدای تاسو د ډرایورانو داسې مسخرې دي استاده خو داسې ده چې رقم شمارلیان اول موټر اخلي څه کې دا پښه دې راکړه دلته کېږده دا وګوره دا څه کړي دا بله خدای م راکړه راځه موټر دی استاده دا څه شی کوې ته په خدای پیسې راکړه
پیسې مې در نه کړې نه چیرې دې راکړې پیسې راکړه دروازه دې ماته کړه په خدای پیسې راکړه پیسې چې پیسې مې در کړې چې شي پیسې دې راکړې دغه پیسې راکړه پیسې راکړه